بلوچستان کې د ښوونځي ماشومانو پر لیږدونکي بس د برید پر سر د پاکستان، هندوستان او اسلامي امارات ترمنځ نندرې پیل شوې دي. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د بلوچستان په خزداره سیمه کې پرون چهارشنبه د مې 21 سهار د زده کوونکو پر یوه بس چاودنه شوې. د بلوچستان صوبایي حکومت وایي چې په برید کې د 4 ماشومانو په ګډون 6 تنه وژل شوي او ګڼ شمېر یې نور ژوبل شوي دي. د خزدار ولسوالۍ د کمیسیار مرستیال یاسر اقبال دشتي رسنیو ته ویلي دا برید په خزدار ښار کې سهار وختي هغه مهال وشو چې د ښوونځي زده کوونکو یوه لیږدونکي بس د ښار له بېلابېلو سیمو ماشومان خېژول چې ښوونځي ته یې ورسوي. د ښاغلي دشتي په وینا کله چې بس صفري نقطې ته ورسېده نو چاودنه ورپسې وشوه. نوموړی وایي چې ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي دي. د پیښې په اړه پلټنې پیل شوي دي. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف او دغه هیواد پوځ دغه برید غندلی او پر هندوستان یې تور پرې کړی چې ګواکې په هندوستان کې ترهګر سازمان په بلوچستان کې د دوی لپاره د جګړې کوونکو په لاس دغه برید کړی دی. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان لخوا پر هندوستان د خزدار د ښوونځي بس برید کې د لاس لرلو تورونه رد کړي دي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند راندهیر جایسوال ویلي دي هندوستان د پاکستان هغه بې بنسټه تورونه ردوي چې وایي هندوستان په خزداره پیښه کې لاس لري. هندوستان د ټولو هغو پیښو له امله چې مرګ ژوبله پکې شوې وي خواشینی دی. دغه وزارت ویلي پاکستان عادت دی چې خپلې ټولې کورنۍ ستونزې پر هندوستان پورې وتړي. د بلوچستان د دغه برید په تړاو د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد پر ایکس پاڼه دغه برید غندلی او د پاکستاني چارواکو هغه ادعاوې رد کړي دي چې وایي دغه ډول بریدونه افغانستان پورې تړلي دي. نوموړي پر خپله ایکس پاڼه په پښتو او اردو ژبو 2 لنډ پیغامونو کې لیکلي د پاکستان بلوچستان په خزداره سیمه کې د ښوونځي په بس موټر برید چې د ګڼو ماشومانو د مرګ ژوبلې سبب شوه په کلکه غاندو په ماشومانو او ملکي وګړو برید په هیڅ صورت د توجیه وړ نه دی. خو په عین حال کې د پاکستاني چارواکو هغه تورونه چې دغه راز بریدونه په افغانستان پورې تړي په کلکه ردوو. ښاغلی مجاهد وایي چې پاکستان باید له بې بنسټه ادعاو او تورونو څخه ډډه وکړي. پاکستاني چارواکي باید بې له کوم دلیل او توجیه څخه د پیښو مسؤلیت پر افغانستان ونه اچوي. اسلامي امارت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د چا په وړاندې استعمال شي او د داسې تورونو لپاره هیڅ ډول دلیل هم وجود نه لري.